ډونالد ټرمپ ادارې د گرین کارت په قوانینو کې لوی بدلون اعلان کړی دی. د گرین کارت لپاره نوی سخت قانون آیا مهاجر باید امریکا پرېږدي؟ د ټرمپ نوې پرېکړه او د امریکا د کډوالو په قوانینو کې لوی بدلون، مهاجرینو ته لوی خبرداری او د گرین کارت پروسه له امریکا بهر. السلام علیکم دوستانو، نن مو د امریکا د کډوالو د نوې قوانینو په اړه یو مهم راپور چمتو کړی دی چې د راپورونو له مخې ډونالد ټرمپ ادارې داسې نوې فرمان صادر کړی چې ښایي د زرګونو مهاجرو پر راتلونکو مستقیم اغیزه وکړي، په ځانګړي ډول هغه کسانو باندې چې په موقتي ویزو یا بشري پروګرامونو امریکا ته داخل شوي دي. او راپور چې شی دی په دغه کې څه لیکلي دي، راځئ دا درته تشریح کوم. د راپورونو له مخې د ډونالد ټرمپ ادارې د کډوالو په پالیسۍ کې نوی بدلون اعلان کړی چې له مخې ډیری هغه کسان چې په امریکا کې د موقتي ویزې یا بشري پروګرامونو له لارې ژوند کوي باید د ګرین کارت د غوښتنې لپاره خپلو هیوادونو ته بیرته استانه شي. یعنې هغه ځای نه باید دوی اپلای وکړي او هغه ځای نه باید دا پروسه مخته ویسي. د دې معنا داسې دی د امریکا د تابعیت او کډوالو خدماتو ادارې USCIS ویلي له دې وروسته به یوازې په استثنایي حالاتو کې د امریکا له داخل څخه د ګرین کارت غوښتنلیکونه ومنل شي. یعنې خاص حالتونه به ولري چې هغې به هغه حالتونه تاسو ته تشریح کوي چې په وروستیو کې به تشریح کوي. دا اداره وایان زیک کهلر ویلي چې دا پرېکړه د دې لپاره شوې چې د امریکا د کډوالو قوانینو په اصلي بڼه عملي شي او د مهاجرت قانوني بهیر په سمه توګه تعقیب شي. او بیا د کډوالو وکیلانو خبرداری ورکړی چې دا نوی بدلون به پر سلګونو زرو کسانو اغیزه وکړي او په ځانګړي ډول هغو کسانو چې د موقتي کاري ویزو یا بشري اجازو له لارې امریکا ته راغلي او غوښتل یې خپل اقامت دایمي کړي. دلته د منتقدینو په وینا دا پرېکړه کولی شي کورنۍ سره جلا کړي او د ډېرو مهاجرو راتلونکي له ستونزو سره مخ کړي. تاسو یا ستاسو خپلوان د امریکا د کډوالو له پروسې سره تړاو لري، هڅه وکړئ یوازې د رسمي سرچینو او معتبر وکیلانو معلومات تعقیب کړئ. او همداسې د یادونې وړ دی چې دا راپور یوازې د عامه پوهاوي لپاره خپریږي او قانوني مشوره نه ګڼل کیږي. د خپل ښځې په اړه له رسمي سرچینو او معتبر مهاجرتي وکیلانو سره مشوره وکړئ. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. دوستانو تاسو ولیده چې دغه نوی فرمان صادر شوی دی. دا زه په لنډو کې درته وایم چې تاسو ورباندې پوه شئ چې دا هغو خلکو لپاره دی چې هغه بشري ویزو باندې دلته راغلي دي او دلته غواړي چې خپله د اقامت د خاطره د دایمي اوسېدنې د خاطره یا د دایمي پاتې کېدو د خاطره ګرین کارت ته اپلای وکړي او دا ګرین کارت بیا دیو ته راشي. نو هغې د خاطره دا زیاتره د هغې خلکو لپاره مربوطیږي او استثنایي حالت دا دی چې مثال د هغه خلکو چې دوی به بیا تشریح هم کړي خپله به هغې استثنایي حالت په کوم حالت کې کیدی شي او کوم کسان په استثنایي حالت کې راځي، یعنې دوستان یا هلته مثال ژوند په خطر کې په هغه صورت کې دوی باید څه شی وکړي څه ونه کړي. نو دا نور شیان بیا په استثنایي حالت کې هلته دوی ورخه کړي او دغه شیانو کې بیا ذکر کړي او بیا دا کولی شي چې تاسو خپله وکیلانو سره مشوره وکړئ. وکیلان به تاسو ته هم د دغې په اړه مکمل معلومات تاسو ته درکړي چې مثال په کوم حالت کې تاسو کولی شئ چې استثنایي حالت ولرئ. نو دا زیاتره هغې خلکو دپاره دغه کېږي. بیا هم که چېرته تاسو تشویش لرئ او چې زموږ د چا ګرین کارټونه نه دي راغلي او اپلایګانې کړي دي تر اوسه نه دي راغلي، نو د مشورې د خاطره کولی شي چې بیا خپله وکیلان ونیسئ او یا وکیلان تاسو لرئ هغې سره مشوره وکړئ. هغوی بیا تاسو لپاره ښایسته او په واضح ډول تاسو ته تشریح کوي چې مثال تاسو په کوم حالت کې راځئ. نو بیا هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ. خدای دې وکړي چې زما ویډیو خوښ شوی وي. که چېرته زما ویډیو ستاسو خوښ راغلی کولی شي چې د نورو دوستانو سره دا شریک کړي تر څو هغوی هم دغې حالات څخه دغې خبر څخه باخبر اوسي. بیا هم په خدای مو سپارمه، ژوندي اوسئ. السلام علیکم. دغه دوستانو سورس دی ښه